طرف ته مخ اړوې دلته به د دغې خاورې غمزپلې ښکارېږي په دغې خاورې هغه مندې چې انتظارونه یې د اوښکو په شکل چې پراته دي هغه خوندې مندې چې هېڅ اسره نه لري دلته دغه ځوانانو مشرانو ته راغلي دي دا بې اسرې کام دا بې وسه کام چې په دې نړۍ شي چا هم د دوی سره همدردي نه ولرله دا نن خپل راجمع شوی دی خپل یو ځای شوی دی نن په یو داسې موقع باندې چې دا 14 جنوري هغه ورځ ده چې روانور راپورته شو په کراچۍ شي دوه درې ځوانان پښتانه مخامخ ودرول ګولې پې وچلولې د پښتنو باندې ارمانونه یې خاورې کړل د پښتنو پلارونو ارمانونه یې خاورې کړل په هغه چې یو نقیب الله مسعود و یو نظرجان و یو ورسره د باجوړ و دا درې پښتانه د په منځکه باندې ډېر کړل خاورې کړل ملګرو دا د دوی اول قدم نه و دا د کراچۍ په خاوره باندې تر ټولو لوی قاتل و د پښتنو دا تر ټولو لوی غل و دا تر ټولو لوی بتاخور و خو بیا پښتون قام راپورته شو ریاست په کتابونو کښې د ریاست په رجسټر کښې روانور سم سړی و بیا پښتون ولس راپورته شو ثابته یې کړه چې دا قاتل دی دغې په مړي باندې پیسو اخیستې دي بیا پښتون ولس ولیدله چې دا د پښتنو قاتل سره ریاست ډېره مینه وکړه ډېره خپلوالي یې ورسره وکړه ډېره لویه ملګرتیا یې ورسره وکړه دا یې د سزا نه د بچ کولو کوششونه وکړل ای خلکو ای ولسه ای غمزپلې ولسه تا باندې چې چا هم ظلم کړی دی دغه ریاست ورسره ملګري کړې ده دغه ریاست ورسره مینه لرلې ده هغه که د روانور په شکل څه دی هغه که د احسان الله احسان په شکل څه دی هغه که په کوم شکل څه دی دا یې نن ښه ژوند لري په دې خاوره چې چا د ښه ژوند چا دلته د دغې ولس خبره وکړه چا چې په دغې ولس زړه وخوږوو هغه خلک بې دوی ورک کړل د وطن یې درنه ورکول درنه خاورې کول یې ستا مولانا میراج الدین یې وویشتو په دې ټانک د ضلع ټانک په خاوره کښې د مولانا میراج الدین ونې پاکې وینې تویې کړلې د ریاست تر اوسه پورې انصاف طلب شو نه یې کول تا ته د روانور په شکل شي چې ټوله دنیا پې ګواه ده دا یې بیا هم انصاف نه درکوي ستا لوی لوی علما ستا لوی لوی وکیلان ستا لوی لوی ډاکټران دا یې ووژل ډېر په بدل دی یې ووژل آیا د یو سړي انصاف یې تاسو ته درکړ تاسو 1400 مشران یې ووژل د یو مشر قاتل یې درته ونیو کله هم نه همیشه دی په دې قاتلانو باندې رحم دل پاتې شو ای د ټانک ولسه ای د ټانک ولسه تا خو په دې ریاست چې دومره ځای دی چې د خپلو بجلو او د اوبو دپاره دې احتجاج کړی و د هغې احتجاج په سر باندې ستا نه یو څپې ډوکېټ د دغې خاورې نه یوړ تا ته دومره حیثیت درکړی دی چې ته دا پرېږده چې ته نور تپوسونه وکړې ته د مړي تپوس وکړې ته د خپلو اوبو او بجلو دپاره نشې راپورته کېدلی ډایرکټ تا ته نه معلوم افراد ساتلي دي یہ جو نہ معلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے پښتانه ځوانانو پته وایي چې ما ته دې پته ده زما هر قاتل باندې مهربانه GHQ پاتې ده لہذا زه تر ټولو اول دا GHQ لاین ته سیخوم دا برابروم په دې سره کیسه کوم چې کله راشه دا د ټانک ښار دا بېوسه پاتې شوی دی د دغې ټول قانون یې دلته بېوسه پاتې کړي دي وایي ملګرو ای ولسه نن تقریبا 2 میاشتې 3 نه پوره کېږي دلته یو برېښنایي ځوان وویشته شو پولیس لخوا آیا انصاف میلاو شو نه شو میلاو
دلته یو سرایتي هغه نام یې رانه هېر شو څه نام یې و عمر خیام هغه دلته فوجیانو وویستو انصاف یې ورکړ نه یې دی ورکړی جنید مسعود یې دلته په دې ډګر وویستو هغه ته انصاف ورکړ نه یې کول دا د پتر په خاوره باندې دلته یو شابګیل پرېلي وه د هغې د یو کور درې وروڼه په یو ځای وویشتل هغې ته انصاف میلاو شو نه شو میلاو ای د پاک ولسه ستا د منځ نه یې ډېر سپین ږیری ملک شاورانګ ونیول یې وړ تر اوسه پورې ورکتی آیا انصاف میلاویږي نه میلاویږي دا هغه تاریخي ښار دی دا هغه تاریخي ښار دی چې په دې کښې د پښتون ولس سره راغونډ شو دا د پښتون ولس دپاره یوه ګیټ وې ده یوه دروازه ده دا د انګریز دا استعمار نه واخله تر اوسه پورې د یو ګیټ وې د یو چیک پاینټ په طور باندې د پښتنو علاقو ته استعمال شوې ده دا د ټانک ولس مسایل چې نن پراته دي دا ولې په بل ځای ښه نه دي ستا که د اوبو مسله ده ستا که د بجلو مسله ده تا څومره احتجاجونه پرې وکړل ما ته ویل د دې لپاره آواز پورته کول دی ای د ټاک ولسه آیا تاسو آواز نه دی پورته کړی د ډیګي شي کمی دی تاسو خو آواز ډېر په نره پورته کړی و د اوبو د بجلو آیا مسله دې حل شوه ریاست ستا مسلې تاسو په اسانه نه حل کول غواړي دا ډېره اوږده مبارزه غواړي دا ډېره لویه مبارزه غواړي ډېر د شرم ځای خو دا دی چې ته په اوبو بجلو رغېږې ستا کالج یې نیولی دی کالج سکول یعنی هلته د لوستونکي ځای د سټوډنټ دپاره دی د سټوډنټ والا ځای فوجیانو نیولی دی هغه خپل سټوډنټ چې ورځي لس ځله هلته د دوی نه چیکینګ کېږي په کوم آیین شی نیولی دی په کوم نقش یې نیولی دی زه وایم دلته په دې خاوره باندې څوک هم چې د ټانک نمایندګي کوي دی دا کالج نه کیاد دا ظلم نه کیاد دی بیا د ویرېږي دا بیا د ویرې پورې سړلی دی دا د ټانک کالج به په هر صورت باندې څه خالي کوي مرضي دې ده چې په خپله مرضي یې خالي کوي که یوه ورځ دا ولس درپسې راپورته شي وباسي وي ملګرو په ځینې کیسو به ځان سره پوهوو دا یو کالونیل سټیټ دی دا یو نو آبادیاتي ملک دی کالونیل سټیټ چې شي ته وایي ټول ملګري په خپل ځای کښېنئ ټول ملګري په خپل ځای کښېنئ دا یو نو آبادیاتي سټیټ دی په دې کښې انصاف میلاویږي هم نه دا ټول نظام هغه نظام دی چې برطانیه جوړ کړی و دا د پاڼې نظام هم هغه د پاڼې نظام دی دا د څومره د پوځ د نورې ادارې دا ټول هغه نظام دی چې برطانیه جوړ کړی و برطانیه د څه شي لپاره جوړ کړی و برطانیه د دغې ولس د غلام ساتلو دپاره جوړ کړی و په دې کښې انصاف وی هم نه په دې کښې د انصاف خبرې نه وي په دې کښې چې کوم آیین وي پاک چې کله په ولس غریب ولس مظلوم ولس غلطي کوي بیا آیین موجود وي پرې ډبوي یې پرې وهي یې تاڼه ته پیوري خو چې کله د مظلوم ولس د انصاف خبره راشي بیا هغه آیین نه وي بیا هغه آیین ورک شي تاسو ولیدل چې تاسو په دې آیین کښې دننه چې دلته اوس د بجلۍ دپاره احتجاج وکړي دا آیین بیا تا ته بجلۍ اوبه نه درکوي خو بیا سبا اف آی آر درپسې کټوي نیولو ته دې تکړه وي
خو تا ته انصاف درکولو لپاره نه دا آیین مونږ ولیدلو چې دا د روانول په نیولو کښې هېڅ کردار نه ادا کوي خو د روانول خلاف چې جلسې کېږي په هغې باندې FIR په هغې په بنیاد باندې د خلکو نیول دا کار بیا دوی کوي دا ټول ملګري خاموش شئ دا خبرې نن چې زه کوم ډېر پوهان دا چې کوم د سټیج ملګري هم خاموش شئ دا دغې ریاست یو بل اړخ هم درته شوم د PTM په مسلو به راځو دلته چې په کوم ځای شي د سر د ورکولو ځای شي یعنې د سر خطر شي هغه ځای چې بیا پښتون ورمخکې شي پښتون ورته مخته کړي خو چې په کوم ځای شي ګټې راشي په کوم ځای شي سہولیات راشي هغه ته بیا پښتون نه ورمخکې کوي ملګرو نن په سپیک باندې د سپیک خلق دوی په بلوچستان کې درولی دی په هغه کښې 90% پښتانه دي خو د سپیک یا 90% ګټې پنجاب ته ځي دغې تر اوسه پورې دا پښتون ولس د غربت نه ناجایزه فایده واخلي تر اوسه پورې دا د پښتنو AFC دوی دلته برتي کړې ده دا د بلوچ شوچه بدي د پنجاب سره ده هغه ښکاره وایي چې زما بدي د پنجاب سره ده دښمني مې د پنجاب سره ده دا یې ولې چک شه ټوله AFC یې د پښتنو بردي کړه د پنجاب بدي په پښتنو پالي هلته بیا پښتانه ورمخکې کړل دښمني ته ملګرو که 1970 پره په دې فوج کښې د پښتنو تعداد 6% و خو چې په 70 نه بعد جنګي ماحول جوړ شو بنګلادیش راشو ډایرکټ یې پښتانه بردي کړل 32% ته ورسول د جنګ وروسته بیا تیار کړل بیا چې 1988 1990 راغی بیا دا پښتانه پرسنټیج په فوج کښې 8% شو خو چې بیا اوس بیا جنګ راغی بیا یې په 10% واړول دا هر وخت چې کله د جنګ ورځ راشي هلته بیا پښتانه ورته رامخکې کړي د دنیا نه هغې جنګ باندې پیسې راشي بیا چې کله د ښې ورځې کیسه وي بیا به میټرو سروسز په پنجاب کښې جوړېږي بیا به موټرویز په پنجاب کښې جوړېږي تر ټولو ښه هسپتالونه به بیا هلته جوړېږي دا صرف تا د ډال په طور باندې د استعمالوي دا بچیان د دغه خاورې بچیان د هر وخت استعمال کړي دي د پنجاب شوچه بدیانو لپاره استعمال کړي دي دا که چېرته د انصاف ریاست وای بیا پکار وه چې د دې دپاره چې قرباني څوک ورکوي هماغه ته یې سیله میلاو شي خو دوی قطعا نه دا سوچ لري نه په دې سوچ د دوی سره کم شوي دي که په کومه ورځ باندې د خلکو ته دا پته ولګېدله چې د پښتنو په وسایل هم مو ولوټل وطن مو هم ستی د پیدې نه شو پاتې خو والله په هغه ورځ درته وایي چې پاکستان به سره به کوو خپله لار نیسه دا یې صرف د دې دپاره یې دا پاکستان ساتلی دی چې تا پکښې ولوټي او ستا په سر باندې د ځان تحفظ وکړي نن خواره واره پښتانه د دنیا دېرش ملکونه داسې دي چې په 1 کروڑ نه آبادي کمه ده دلته د پښتنو 1.5 کروڑ خلک مسافر دی صرف 10 لکه 80 لکه ستا په کراچۍ کښې پراته دي ته د دنیا در په در ګرځې ته د جنتي خاورې ستا په خاوره څه نه دي موجود ستا خاوره د مدنیاتو ډکه خاوره د کاروبار مرکز خاوره د شیشو میوو خاوره دا یې درته برباده کړې ده د دنیا سور اور درته جوړ کړی دی جهنم یې درته جوړ کړی دی د دغه نه ته هم په منډه سر یې چې د چا سړی خان پر اوس راسي هلته منډه وایي چا لاهور ته اوس راسي هلته یې منډه کو کور یې جوړ کړو چا په پنډې کښې کور جوړ کړو ای ولسه په منډو باندې خپل وطن نه جوړېږي په پرابو باندې خپل وطن نه جوړېږي خپل وطن په پرېښولو نه جوړېږي وطن د مور حیثیت لري دا تاریخي وطن دا تاریخي غرونه دا تاریخي کاڼي او والله د نورې دنیا په سره زر باندې زه د خپل وطن کلک تیږه نه ورکوم خپل کاڼي نه ورکوم دا زما وطن دی دا وطن زه د بل په هیله نه پرېږدم دا وطن زه د لاهور په اسرا کله نه پرېږدم د دغې وطن سره زما پشت در پشت نسلونه تړلي دي په دې وطن باندې زما نیکه غور نیکه زما تېر ټول نسل پاتې شوی دی دا وطن تاریخ زما تاریخ دی زه د دغې تاریخ نه ځان په هېڅ صورت نه بدلوم
نه لرې کوم. ملګرو دا جنګ دنیا د ترهګرۍ په نام ساز کو چې ترهګري ده. ما ته وښیئ کوم یو ترهګر تاسو ولیده چې دوی پانسي کړی دی؟ دا د ترهګرۍ په نام جنګ چې دوی زموږ کاروبارونه تباه کړل، زموږ یې بازارونه ړنګ کړل، موږ یې مجبور کړلو چې موږ د دوی خاورو ته لاړ کړو، هلته کاروبارونه جوړ کړو، زموږ وطن برباد شو. د دغې جنګ په سر باندې زموږ کورونه ړنګ کړل، د دغې جنګ په بنیاد باندې دوی زموږ وطن ونیو، بیا یې لوټل شروع کړل. نن نارت وزیرستان یو نیم دوه کاله پوره شول چې نارت وزیرستان یې چاینا ته ورکړی دی، په چاینا باندې خرڅ کړی دی. د ساوت وزیرستان چلغوزي مالکانو ته دوی هېڅ داسې کردار نه ورکوي. په دې خاوره باندې هېڅ د ترهګرۍ جنګ نه دی، دا د دغې وطن د لوټلو جنګ دی، د دغې وطن د عقل فکر د دوی د مدنیات د دغې د ختمولو جنګ دی. ملګرو یوه ټوکه به هسې را یاده شوله، هغه ملا نصرالدین یوه ټوکه ده پورې چې هغه چېرته په ګلۍ چې جنګ شوی و، دوه سړي سره رټ شوي وو، دی هم په منډه ورغلی و، نوې کمبله کړې وه، په دامن چې سیخ پې ورغلی و او په دوی تېر شوی و، دوی یې سره بېل کړي وو. چې بېل کړي وو د دوی د ده کمبله ورپاتې شوله، په هغې په کمبله باندې چې منډه کړل کور ته راغی. کور ته چې راغی ښځې ورته چې څوک سره رټ و؟ ویل چې هېڅوک نه و سره رټ، زما کمبله ته چل و. په دې خاوره باندې هیڅ جنګ نشته دی، زموږ د لوټلو جنګ دی، زموږ د وطن د غرق کولو جنګ دی، د دې خاورې بربادولو جنګ دی، د دې خاورې د بچیانو باندې داسې ټپې لګولو جنګ دی چې هغه په دنیا کښې بې عزته ښکاره شي، د دوی د جاهل ساتلو جنګ دی. زموږ سره د ډېر وخت نه روان دی. ملګرو دا پمفلټ باندې یو کیسه لیکلې وه چې 1.5 کاله شي چې جنګ لګیا دی. دا رښتیا دي، زه په دې باندې لږ خبره کوم. 1.5 کال اول دې خاوره ته فرنګی راغی. په دې وخت چې ټول خلک کښېنوي، دا سټیج والا لږ خاموش هم شي. په دې وخت چې فرنګی راتللو، د پښتنو داسې سلطنت و چې په هندوستان نه واخله تر رشیا پاره چا کش نشي کړلی. دا د احمدشاه ابدالي بابا وطن و، دا د میرویس بابا وطن و، د پښتنو یو اتحاد و، یو اتفاق و. فرنګي لوی لښکر راوستل، په پښتنو یې چې حمله وکړله، پښتانه لښکرو ته شکست ورکړل. زه بار دا کوم، خو دا غیرت شوی دی. موږ بیا یادوو چې کله فرنګي لښکر په کندهار چې د میوند په مقام باندې پښتانه زلمي لږ پر شا کړل، پښتنو زلمو لږ پښې پر شا کړې، لږ تر شا روان شول د فرنګي نه، پیغلې راووتلې. ملاله نام یې و، په خپل خاوند یې اواز وکړ، په خاوند پسې اواز وکړ چې پلان کیا که په میوند چې شهید نه شوې، ګرانه لاله یا بېننګې ته دې ساتمه چې ته دلته بېننګې ته اوسېږې که نه. ډېر په مېړانه باندې پښتنو هغه لښکر چې راغلی و د برتانیا، هغه یې تس نس کړ. فرنګی په دا پوه شو چې دا خلک زه په جنګونو په مېړانه په پیاوړتوب ښه نشم ټیټولی. دا د فرنګي چلکي وکړله، د پښتون خاوره یې په 5 حصې تقسیم کړله. نیمه خاوره ته NWFP نام ورکړو، نیمه ته پاټا ورکړو، نیم 14 ضلع پښتانه آباد و، نام یې بلوچستان ورکړو، نیم هلته سوات جوړ شو، نیم هلته افغانستان پاتې شو. د فرنګیانو پالیسي وه چې ډیوایډ اینډ رول، چې تقسیم یې کا، حکومت پې وکړه. هغه ورځې نه جنګونه روان دي، تر اوسه پورې جنګ سوړ نه شو. ډېر په بخښنه سره فرنګی چې راغی زموږ خاوره ته، پردي خلک چې راغلل زموږ خلکو کښې لږ بېحیتوب جوړ شو. ګنې د پښتون په خاوره په 15,000 کاله تاریخ کښې دا مثال نه میلاویږي چې چا په خپل وطن جاسوسي کړې وي، چا په خپل وطن دلالي کړې وي. دا فرنګی راغی په سور شکل کښې، بیا دا بل په تور شکل کښې راغی. دغو خلکو زموږ خاوره ته
منافقت راوړ دا شوچه خاوره دا سپینه خاوره دا سپېڅلې خاوره دا پاکه خاوره دا د باباګانو خاوره دا د شهیدانو خاوره دا د اتلانو خاوره دا د ایوب خان خاوره دا د ملاله میوند خاوره دا د ملا پیونده خاوره دا د حاجي میرزلي خان خاوره دا د سپېڅلي باچا خان خاوره دا د صمد خان خاوره دا د میرویس بابا خاوره دا د اتلانو خاوره دا خاوره ته نن ډېر بې پته ډېر بې ننګه ډېر بې اصوله ډېر منافق خلق راغلی دی دا تاریخي خاوره وهل غواړي دا تاریخي خلق کول غواړي والله موږ ته خپلو مندیو دا ټپه کړې ده چې د پلار نیکه په شان چې نه وې د پلار نیکه په شان چې نه وې موږ ته د ټانک په ګېټ ته بیا ته مړ راشې مینه دا موږ ته خپلو مندیو ویلي دي د خپلو اتلانو باباګانو د خپلې نیکونو وینه نه وي در پکښې ته مړ شې موږ ته خپلو مندیو خوندیو ویلي دي چې په توره چپ چپ سے مړ راشي د بېننګۍ اواز دې ماله شمعینه موږ ته خپلو خویندې میندې ویلي دي او دلته دا د هغو ننګیالو پیغلو خاوره ده چې خپلو ځوانانو ته خپلو مېړونو ته یې دا ټپې کولې دا ټپه به کړوله چې یار مې د جنګ نه په شا راغی پر بیگانے ورکڑی خوله پښمانه یمه یعنی دا اوس دا ما ته د وطن صرف زموږ خویندې مندې نه والله د وطن بوټي یې راکوي دا وطن چې مړي قبرونه چې پراته دي هغه ما ته دومره توانایي راکوي چې ته خو د جي ایچ کیو نه شر کوې چې ټوله دنیا په شر شه هم په والله چې زه خپلو اتلانو قبرونو ته صرف مخ ور واړوم بیا زه درته ژوندی شم بیا چاره شم بیا په ما هغه څه هغه جذبېږي دلته په دې خاوره باندې د دې خاورې یو په مدنیاتو نه د ده په غرونو قبضې وشولې غرونه یې ونیول د ده کالجونه یې نیولي د سوات خوا داخله نه راواخله هلته تر بلوچستان پره د پښتنو کالجونه هم نیولي شوي دي د پښتنو په هر شي باندې قبضه نه ده معلومه شوله دا جنګ هغه د فرنګي وال جنګ دی هېڅ فرق پسې ښکاره نه شو ملګرو تاریخ ولولئ جنګ هغه جنګ دی بس صرف فکرونه بدل شوي دي صرف وایي خر هغه د فکر دی بدله ده هغه به دی نن په دې خاوره باندې نن په دې خاوره پښتون قام کوم ځای ته راغی دې ځای ته راغی چې د دغې خاورې اواز پورته کړي وایي غدار یې ملګرو یوه کیسه درته کوم غداري او وفاداري نن درته وښایم څوک چې د دغه خاورې د پښتونخوا د خاورې وفادار وي هغه خامخا د ده غدار وي څوک چې د ده وفادار وي هغه به د دغې خاورې خامخا غدار وي په دې کې هېڅ فرق نشته دی دا ولس دا ځوانان دا کلي دا د دغې پاکې خاورې وفاداران دي ستا به خامخا غدار وي ځکه چې ستا فیصله د دغې خاورې مخالفه ده زه به د مخالفت کوم ما پرون هم ورته ویلي دي دا د خپل وطن کیسو پرې چې څوک د غدار کیسه راته کوي فخر پرې محسوس کوم ډېر خوند راکړي او که د خپل وطن کیسه کول غداري وي په هر قدم به غدار پاتې کېږم زه چې د خپل وطن کیسه کوم ته غدار وایې خدای ما ته د یو سکون ژوند نه کې راکړي ستا غدار نه وم ما د خپل ټول عمر ستا غدار پاتې کي زه ټول عمر ستا نه غداري کوم زموږ ستا د ظلم نه ډېر واضح ډېر سپین ډېر سپېڅلی بغاوت دی د دغې ظلم نه زموږ بیخي بغاوت دی ستا د ظالم نظام نه زموږ بیخي بغاوت دی
په هیڅ صورت کې نه در سره منو او والله موږ د آئین خبره کوو که په ما باندې ظلم آئیني هم جوړ کړې آئین د هم نه منم بیا زه د خپل وطن ژوندون غواړم زه د خپل وطن کیسه غواړم نن په دې حال باندې دا تاریخي پښتانه رسېدلي دي یو کال پوره شو یو راوان ورته سزا میلاو نه شوه والله چې 100 کاله پوره شي بیا نه پرېږدو دا روانګور خو دلته څومره بادار دي راتلونکی نسل به هم نه پرېږدو دا ته به خامخا سزا ورکوي دا هېڅ کمپرومایز په یو مطالبه هم نشته د دغې پی ټي ایم مطالبه وه د دغې پی ټي ایم مطالبه وه چې میسنګ پرسن د عدالت ته پیش شي که څوک ګناهګار وي سزا ورکړه که څوک بې ګناه وي هغه بیا راخلاص کا ملګرو کلبوشن یادیو د انډیا و د انډیا د راو او پاکستان چې وایي چې تر ټولو لوی دشمن زما انډیا دی دا دې کسبو بیا پاکستان وایي چې یو څه شپږ دماغې کړي دي هغه نه چا ایکسټرا جوډیشلي مړ کړ نه چا لاپته افراد جوړ کړ موږ سزا او زمن یې هم هلته هغه ورسره کوي ملاقاتونه کولی شي په میاشت کې یو ویډیو کال کړی دی دا سوالیات دای ته ټول لوی دشمن ته ورکوي خو د شوران مالک بچای به بیا غواړي هغه ته بیا دا دای نه ورکوي بیا به زما من دې دلته په سټیجونو راړي هغې ته بیا دا سوالات دای نه ورکوي دای هندوستان ته هندوانو ته دغه سهولیات ورکوي مونږ ته نه راکوي مونږ یې بیکي په انسانیت په ټول شي انسانان مشتري هم نه مونږ د دې ځان دپاره هسې شوپې پشمري دی وایي چې ګیم دی دلته ګیم لګیا دی ګیم خو په بیک او په بال کېږي په بېجان شیانو کېږي یعنې دا د پښتنو نه برېښنا او بالونه جوړ کړي دي دا پالیسي دا مزید افضلونه ده خو والله ډېر سخت رکاوټونه به درته پېښېږي په راتلونکي وخت کې دا پي ټي ایم به په هره دروازه په هره لار درته ولاړې وي ملګرو بله مطالبه د لینډ ماینز وال مونږ وکړله اوس هم دلته ډېر داسې ناست دي د چا پښې پرېږدي د چا لاسونه پرېږدي داسې کاږه واږه ناست دي دی په خپله څرمن پسې غوښه نه شوي لیدې د ده پښتې داسې ښکاره لیدل شي په منځ کې دا څه وشول ایا که د فلسطین دپاره وای بیا به تاسو راپورته کېدلی بیا به چا په ته اف آی آر نه کټ کوه چې د فلسطین په غم راوستی دی که ته کله د کشمیر په غم راووځې بیا په ته اف آی آر نه کټ کېږي که ته کله په بل ځای راووځې بیا په ته اف آی آر نه کټ کېږي خو چې په خپل وطن راپورته شي بیا به ته اف آی آر کټ کوي په ما باندې 19 اف آی آر کټ دي والله چې 19,000 کټ کي بیا هم اف آی آر کټ کوي اف آی آر نه کټ کا دا زما وطن دی خپل پکښې ګرځم خامخا پکښې ګرځم دلته یو ماشوم تاسو تلویزیون چې کسر یې نیم په دې کې دلې سیوا انسان نشته یاره داسې ظلمونه خو د دنیا په یو کنجکشن وشول لکه تاسو چې دلته وکړل دا وګورئ د دوی نیم سایډ سر یې بم وړی دی هغه بمونه د دغه فوجیانو انتشف کړي دي د دوی د مورچې نه راوځي موږ ورته وویل دا هغه صفه کړه دا یې نه صفه کوي دا بم چې کله زموږ ماشومانو ته ورلوځي بیا دوی پرې غږ نه کوي چې کله د ده دا خوارکی دی دا غریب دی دا د یو غریب کورنۍ سره تعلق لري دا که د ګورنر بچی وای بیا به دنیا پرې راوسته چې دا خو بد شوي دي والله موږ د ډېرو غریبانو سره ولاړ یو او تر عمره به ولاړ وو دا زموږ ځانونه دا زموږ وخت ای ولسه په تاسو قربان دی موږ او تاسو به په یو ځای سره درېږو دا د شګر نه دا بامونو پر شان هم دوی دي دلته چې کوم ګند راغلی دی هغه دوی راوړی دی هغه ما هر وخت دا نقل ورته کړی دی چې ځوانان په تاسو پسې نارې وهي په پښتو کښې متل دی
چې خدای دې نه وکړي دې ته غلبې خو چې زموږ کور ته راشې زموږ د کور نه غلا وشي نو ته هم چې کوم وطن ته دا فوجونه بوتلي دي هلته دهشتګردۍ شوي دي دا ستا پر ساتۍ راوړې د وطنونو ته دا وزیرستان دا د ډولونو وطن و دا د اتڼونو وطن و دغو خلکو ټوپک هم دې ته ساتلي وو چې چېرته د ډلونو ته کړتې سره شنې کړتې پرې ویشتل دا د خوندونو وطن و دا به د ماښامونو وطن و دلته به سپین مجلسونه کول دا د ډېر عزت وطن و ته راغلې نن څه پاتې شول هیڅ شی دې نه پرې شول بې پته خلک چې چېرته لاړ شي نور خلک هم بې پته کوي ځکه عزتمن وایي دا وطن عزتمن پاتې وایي خو دا چې دا تمادا نه وه ملګرو موږ دا یو خبره ډېره اهم ده ملګرو موږ مطالبه وکړله چې ته عام خلک په دماغو نه باد مه وهه دی ورچک شي دا ماین چې کله د ده فوجانو ته ورخلاص شي بیا د دوی مخ شي هغه ځوانان وژني دا چکملۍ علاقه وه هلته په وروند علاقه کښې یوه دماکه وشوله هیڅ نقصان نه و شوی د چکملي دلته ډېر کسان ناست دي اقبال لاله ناست دی ګواه دی د دغې خبرې مینو نامدار دا یو شپون و دغې به د ټول کلي شپاني کوله د مور پلار بېخدا ساتل هغه هلته چې راغلل چې فوجان راغلل دی د یرې د وجې ونه ته لاړ شو په ونه کښې پټ شو دا خو ظالمان دي ما به وویني وبه مې وهي دوی ونیولو چې ویې نیو بیا بېرته یې مور راغله په سیرو باندې مخامخ دا یو ورور یې مور نیولې وه او بېرته دوی دا زوی یې د فوجانو نه رامنډه کړ لاسونه یې واچول چې رامنډه یې شروع کړله فایرنګ یې پرې شروع کړ زه سره د خپل مور په پښو کښې واچېدو دا ملګرو دا چېرته ورشئ هغې پلار نه تپوس وکړئ هغې ورور نه تپوس وکړئ چې هغه ورځ په تا څه تېر شوي دي موږ د یو بل غم نه وکړه دا کیسه جوړه کړه چې هر سړی غمجن شو هر سړی ذهني خراب شو ملګرو موږ عیني مطالبې وکړلې په داسې صورت کښې به وکړې ټول خلک په خپل ځای کښېنه هېڅ خبره نه خبره کوي هغه هم نه پرېږدي دا دلته ګڼ شمېر د پولیس والا ولاړ دي چې ولا سبا ته دا یوه داسې کیسه وکړي چې د دغې خفیه ادارو مېوې په شان چې دا پولیس والا هم نه پرېږدي اوسه پورې هم ټول دوی کوم نه کړي دي اوس زه دا په دې حواله درته وایم چې دا قصدان هم سیکورټي فورسز وو دی قصدان سیکورټي فورسز دي دا هم شپږ ورځې اوله بیت الله نام یې و دا یې په بویانو مسکر شو سره د نورو پیسادارو ونیوه چې ویې نیوه او بله ورځ دا یې په تشدد کښې ورمړ شو بیا یې کور ته راوړ په لندو په سیکونو یې مړ کړی و بیا یې کور ته راوړ ورته داسې بیا ښخوي چې څوک پرې خبر نه شي آیا پښتنو مندیو خپل زامن دې ته لوی کړي دي دا خواري محنت د پلارونه چې یو بل ځای خولې تویوي مزدورۍ کوي خپل زامن را لویوي دا یې دې ته را لوی کړي دي چې پنجابیان دې په نسلو کښې ورځي لا تر سکونه ورکوي پې دې وړکي دا دې ته را لوی شول دا کله هم نه دا یو دوی چې څومره کوي هم کوي دي په دې خاوره
دوی که زموږ کوم یو پښتون مړ دی که هغه یې عام ولس مړ کړی دی که یې لیویس خسلار یې پولیس مړ کړی دی چې دغه یو یو به موږ تپوس نه کوو دغه به یو یو او دې ولس ته او د ملګري وایي چې واڼه نه یې واریږي را روانه وه او هغه یې په لاره په چیک پوسټ باندې درولې ده دا ظلمونه تاسو سره کوي دا که دلته تاسو جاسوسي ته را روان وئ د جاسوسونو په ټولګ کښې بیا به تا ته لارې خلاصې وئ دا خو ته د خپل وطن خبره کوې دا خو د مظلوم خبره کوې ته خو د هغو کسانو سره هغه غریبو ماشومانو سره ولاړ یې د چا چې نیم سرخا نیم یغلی پاتې په بمونو کښې وراتی دی ته خو د هغې مندیو سره ولاړ یې چا د اوښکو پاکولو هم څوک نه و پاتې شوي دا ډېر ښه ملګري شور مه کوئ د ګیټ سره دا د دغې سزا ده تا ته نوره هېڅ سزا نه درکوي ته یې یو کال اول هم چېرته په دې چیک پوسټونو په دې انداز نه یې درولی چې ریلي محبوبه نن دې چې دروي دی دې په دې وجه دروي د ریاست د پی ټي ایم د مطالباتو د حل کولو کوشش نه وکړو د ریاست د پی ټي ایم د ړنګولو کوشش وکړو او پی ټي ایم نشو ختم ولې پته شته دی درته د دغې شي څه راز دی چې ولې نشو پی ټي ایم ختم ځکه چې تاسو ولاړ وئ تاسو ولاړ وئ تاسو راتللی دا ولس ولاړ و دې ولس ته سلام دا د پښتونخوا د خاورې علاقه توجه مه خراب او دا ولس چې تر څو پورې ولاړ وي د دغې خاورې بچیان به بیا نه ذلیل کېږي بیا به دوی نه خواران کېږي دا زما هم په قرآن شریف بلله نه د چا ایجنټ یې نه به جوړېږم نه خرڅ شوی یم نه به خرڅېږم نه ډارېدلی یم نه به ډارېږم او نه ورته ټیټ شوی یم نه ورته ټیټېږم څوک هم چې په قرآن شریف قسم کوي هغه لاس پورته کوي په دې اړه بالکل نه مه کوو دا د دغې ولس دا د دغې ولس په دغې کان کښې دا قرارداد دی دا قرارداد یې پاس کړ چې د دغې خاورې لپاره موږ په هېڅ صورت نه ټیټېږو نه خرڅېږو نه ډارېږو نه موږ د چا ایجنټ جوړېږو دلته ډېرې خبرې لا پاتې دي دلته په دې خاوره باندې مختلف قسم الزامونه لګېږي د پی ټي ایم ځوانان یې کلک جواب ورکوي خپله پروسه په مخ وړئ خپل پیغام په مخ وړئ چاته هم د څه ویلو ضرورت نشته دی او بیا دلته یو ډګري کالج نه ملګرو دې ډاکټر سیکرټریټ هم دوی نیولی دی دا ملازۍ چې کوم خلک دی هغه په چیک پوسټونه ډېر زیات تنګوي ملګرو یوه کیسه درته مسلې ټولې یادوم په آخر شي کیسه کوم اول د یو دلته مسلې درته بیان کوم په دې کچارۍ شي داسې کسان ناست دي چې د هر شي ډېر دي خو صرف دا پولیټیکلي پیسې پرې اخلي څه دلالان جاسوسان هم ورسره ملاو دي هغه د غریبانو خلکو له پیسې غواړي په هغې خلاصول غواړي دا کله هم ورسره مدد کېدلی شي دلته زموږ ځینو مشرانو دا بینر راوړي دي چې زموږ یې بازارونه ختم کړي دي د مکین بازار او نور دغه ختم کړي دي بیا بېرته چې کوم ویش کوي